أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم واقسموا او دوی قسمونه خوري بالله فالله جهد ايمانهم سخت قسمونه لا يبعث الله چنبرا پاسي الله تعالی من اغسو يموت چمرش بلا ولنا وعدا عليه وعده دا اغپ زما حقا رختنه ولكن اکثر الناس او لیکن اکثر خلق لا يعلمون نپوهی ليبين لهم د پار د دې چې واضح کی په دوی باندې الذي اغ خبره يختلفون فيه چې دوی اختلاف کولو پاغه کی وليعلم الذين او چې په شي هغه خلق کفروا چې کافران دي انهم چې بشک دوی کانوا کاذبین هم دوی وو دروغجن انما قولنا بشک زموږ وینا لشيء يوسستا اذا اردناه هر کله چې موږ د دې اراده وکړو ان نقول نو موږ وایو له اغیتا کن شا فیکون پس اغشی والذین هاجروا او کوم خلق چې هجرت وکړو فی الله د الله د پاره من بعد پس د دینا ما ظلمو چې په دوی ظلم وس لنبوئنهم نو خامخاب مونږه دوی لزای ورکو په دنیا په دنیا کې حسنه ډیر خو ولا اجر الاخرته او اجر د اخرت اکبر ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش چې هغه خلق اوه دي الذين صبروا کوم خلق چې صبر وکړو وعلى ربهم او په خپل رب باندې يتوکلون توکل یې وکړو د سوره نحل 38 نمبر آیت نو اخر 42 پورې نننی درس کې شامل دي په دې رومبني آیتونو کې د مشرکین یو خبره الله جل جلاله نقل کړي او بیا دا غي جواب ورکړي چې دا مشرکین یو بل سره ملاوي شي یا مسلمانانو سره ملاوي شي نو ډېر کلک قسمونه پاخه قسمونه خوري مضبوط قسمونه او قسم په څه باندې خوري قسم په دې باندې خوري چې قیامت نشي دوباره پاسېدل نشي حساب کتاب نشي د قبر ژوند نشته د آخرت ژوند نشته بس یو کس مرشه بس هغه ختم شو خاورې سره
ریزه ریزه شو، ذره ذره شو، خاور داغه بدن اخري بس ختم. الله تعالی داغه جواب ورکړي بلا ولی بن را پاس الله رب العزت پر را پاسول وعدا علیه حقا، دا وعده دا او په ذمہ ده او بالکل رښتینی وعده. الله تعالی فرمایلی چې دا رز پر راځي او هر پیغمبر ته د دې عقیده ورکړی ده. عقیده آخرت هر پیغمبر خپل قوم ته ښودلې ده چې خامخا به یو داسې ورځ راځي چې هغې کې به حساب کتاب. دنیا کې موږ وګورو چې د یو څیز جزا او سزا نه نو د هغه څیز اهمیت او قدر هم بالکل کچاري دي جرمونو باندې سزاګانې نه وي او پاغي باندې عمل درآمد نه وي نو بیا به هر یو یعنی اکثریت پر جرم وي گناہ وي. دلته کې هو قانون دغه شان دي حال دی او د عربو ته چې لاړ شي یا یورپ وغیرہ الته کې هم زموږ خلک خود قانون پابند نه لاره کې نسوار کوي نه چې خوراک کوي نه کاغذ کوي نه ټریفک د قوانینو پابندي کوي ولې چې الته کې قانون سم نو چې قانون الته کې هم داسې دی د دینه محمد ها دغه شانتي د مهنت اجر او صلت نه وي. الله رب العزت چې مهنت ضایع کوي یو کس مزدوري کوي او دا هغه ته داغه بدله نه ملایي چې هغه مزدوري نو دنیا هم جزا او سزا په قانون باندې چلی نو دا د عقل هم تقاضا ده چې د دنیا د ژوند الله رب العزت را کړی دی او د ټول مخلوقات بشري د انسان لور کړی دا او دای فرمایلی دی لیبلوکم جستاس امتحان اخلا ظاهر د امتحان بیا یو ورځ نتیجه هوته او چې چا خو نتیجه نه هغه دا اجر او ثواب هغه ته بدلای هغه انعام او چې چا نتیجه خنه ده دا هغه د پاره سزا. مزکا پړمبي صورت کې الله تعالی دا فرمایي مالک یوم الدین هغه مالک دی د حساب کتاب درز د جزا درزي چې هغه کې بدله ورکول کی. الله تعالی او ارشاد فرمایي مشرکین ته وای بلا ولینا خامخاب الله رب العزت لا ټول را پاسي هو لكن اکثر الناس لا يعلمون دا خلق نه پوي. الله تعالی خو واضح بیان وکړ الله قدرتونه هم واضح پیغمبرانو هم د دې خو بیان کړی دی او واضحه کولا او کار خبره کړی په دې عقیده ډیر زور ور کړی او دا څه لپاره مقصد یې سره هم دا دی ليبين لهم الذي چې الله رب العزت دایته واضح څه شي یختلفون چې حق سو او باطل سو او خلک چې خپل پیغمبرانو سره زیاته او ظلم داغي خبره ولا منل داغي انکار یو خپل خبره ته صحیح وي پیغمبر انکار یو اختلاف یو الله رب العزت په دغه اختلاف فیصله کوي د قیامت پر وليعلم الذين كفروا د حق والا حق باندې کېدل وساوي کیږي او د کافرانو هغه کفر او کذب او درو هغه بخکاره شي دا خلک درو دنو د دې خلکو کما خبره وا غلطه صحیح خبره ده او خلکو چې د الله رب العزت طرفنا را لګل شي پیغمبران بیا د الله د قدرت تذکرہ ده انما قولنا لشيء اذا اردنا الله هو د ارادي نوم وجود دی. الله تعالی صرف اراده فرمایي دا کاروش چې یو کار کولی الله تعالی وی کن اوشا او کار فیکون مفسرین وی چې ان نقول له کن او بیا فیکون
د دې کن او د فیکون په میاس کې د فا د فی ظرفا فا زبر فا دا فا ویلو کې چې څومره وخت لګي دومره وخت هم اونه لګي او هغه کار وشي. د الله قدرت دومره زبردست دی، دومره تیز. یا بل خبره مفسرین دا کوي چې کاف نون پیش کن د دې کاف او د نون تړلو کې چې څومره وخت لګي دومره وخت مونږ لګي او هغه کار وشي. نو الله رب العزت چې دا ټول ختمول غواړي نو وایي به مړه شي، ټوله دنیا تس نس شي، او چې بیا راپاسول غواړي الله تعالی به پاسي ټول به راپاسي. بیا دینه بعد هغه خلکو تذکره دا چا چې د الله رب العزت دین د خاطره هجرت صحابه کرام هغه مقدس جماعت د دې امت اولین مسلمانان هغه چې نو هجرت کړو، لومبه حبشي ته هجرت او بیا د التنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم هجرت وکړ مدینه طیبه ته. نو دا ټول حضرات مدینه طیبه ته لاړل او دین علاوه هم ډېر خلک مدینه طیبه ته لاړل. نو د دې هجرت فلله د الله د پاره حدیث شریف کې راځي چې دا چا هجرت د الله د پاره د الله د رسول د پاره اراده دا وکړي نو الله رب العزت با اغلا اجر او ثواب. او چې چا هجرت د دنیا د پاره وکړي یا چا سره زنانه سره د نکاح د پاره وکړي یا د دنیا د مال د پاره وکړي نو هغه چې د صحیح اراده وکړه هغه شی به هغه ته مراوي او ثواب چې کوم د الله رب العزت د پاره هجرت کې دی هغه ثواب به د تن مراوي. ولې چې دا ټول خبره په اراده ده. نو چې څوک هجرت کوي نو دې د هجرت په کولو کې نیت دا وساتي چې د الله دین په خورو د پیسې نیت نه کوي، د دنیا نیت نه کوي، دنیاوی مقاصد نیت نه کوي، بهر هر ځای ته دا نیت کوي چې الله کې د الله دین خورو، د الله دین باندې عمل کو، نور خلق دا د الله دین طرف ته رابل. نو هغه خلق چې هغه باندې داسې جون تنگ کړي چې هغه الله کې د الله رب العزت نوم غستل د الله په دین باندې عمل کول دا وایي د پاره ګران شو. انو دی خلکو بیا هجرت وکړو نن بوب به انم فی دنیا حسن. الله تعالی وګوره دنیا او قصت هجرت کې الله تعالی ډېر برکت دی. مهاجرین ته وګورئ حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ بشرای کې دا ټول خلک البتلیو مکینا حبشې دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہجرت کر دای الله کې د نجاشی چې کوم دا هغه بادشاہ هغه په پناه کې دا هغه خصوصي ملمستیا کې او بیا د دې په دعوت سره نجاشی هم ایمان کړ او بیا دا اعزاز هغه الله رب العزت پر چې کله هغه وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه طیبه کې دا هغه جنازه پڑھاو دا د هغه یو خاص اعزاز او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا ولې چې الله رب العزت تمیز نه ټول پردې لري کړی جنازه دا هغه حبشه کې وا پرتا میت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه طیبه کې ولار دي صحابه کرام سره او باغی جنازه نو چې میت موجود وي هغه باندې جنازه دا بعض حضرات دې واقعي نه دا استدلال کوي چې غایبانه نماز جنازه هم کول ناجائز دي دا صحیح نه ده. امام صاحب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ هغه فرمایي چې دا اصل کې د نبی علیہ السلام معجزه وا هغه نه پس غایبانه نماز جنازه چا نه کړی امت کی چا نه کړی نو هغه کې نبی علیہ السلام ولې وکړه معجزه د نبی علیہ السلام او د نجاشی چې کوم میت هغه لاش او دا وی جنازه وا هغه نیاز کې پړده نه زکه هغه په جنازه نو دا کوم لوی اعزاز هغه ته هم ملاوي شو او دې سره چې کوم مسلمانان اصحاب د مکی نه تلیو حالکه مشرکین ډیر زیات زور ولګو مختلف طریقې اختیار کړي چې دا کسان موږ واپس واخلو قید کې واچو او نجاشی هغه پرې نه هوته نو د دې وجه دا چې الله رب ال دا وعده ده چې دنیا و هم دا غي حصہ
बेदा शांति साहबे किराम की मदीने तय्यबे तलाक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला तशलास कर अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला दास इंतजाम को नबी अलैहिस्सलाम मुआखात होके भाईचारा जोड़ कर दो कसानो रोड वली जोड़ यो वा अंसारियो यो मुहाजिरियो नो अगई पल के हो गया यो पर सरे तकसीम अब्दुर्रहमान बिन औफ के कम रोड से अगई बताओ कि जमा कारोबार जमा जायदाद दा हर से जलीमो के कम साफा की वक्त दो तुरुन ने यो तवा अब्दुर्रहमान बिन औफ बताओ कि ना अल्लाह ताला बरकत कर बस वहां बाजार ला रो दे बाजार का नहीं और कुरुंबाई रा स्पेशलास दे छे दास सौदागारी करी के रो दे थोड़ उच्चत ताजर हो उच्चत के नो कारोबारी हो और जेकर दुनिया न तो करोड़ों मालिक हालांकि मदीने तय्यबे के सुन वक्त नदा सु कि अल्लाह ताला इरशाद कि दुनिया हसन दुनिया बहुत साथ तस्तु द हिजरत वाली वला अजरुल आखिरत अकबर और आखिरत के कम अजर आ ढेर लोग ना हम तसव्वुर हो लौ कानु यालम काश कोई खल्को समझ के दा खबर राख कि हिजरत द अल्लाह द पार लोग न दुनिया दो हिस्सा शो आखिरत के हिस्सा और दा सुक्ति अल्लज़ीन सबरू जिदे खल्को सबर को वाला रब्बिहिम यतवक्कलून अक़ल रब्बानी तवक्कुल यानी दा से असहाबों के पल माल पल जेल जायदाद पल कोरोना हर से मक्के के परे होकर तशलास मदीने तय्यबे तलाक दा दे सबर हो तो नफल माल ने सबर हो और अल्लाह तो उगलो नदावे तवक्कुल द वजे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल दुनिया हम इस तकड़ा और आखिरत द पारा रज़ी अल्लाह अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि अल्लाह ताला रज़ीना हमेशा हमेशा द पारा रज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत माल अता सर और मोमिनान व कुरान व सुन्नत बांधे अमल को तौफीक रखे वाक़समू बिल्लाह औ दुई कसम नखरी फ अल्लाह जहद ऐमानिहिम सख्त कसमुना ला यबअसुल्लाहु जिन्न बरा पासई अल्लाह ताला मयमूत अगसोक चिमड़शी बला वलिना वादन अलैहि वाददात अगबजिमा हक़्क़न रिख्तिने वलाकिन अक्सर अन्नासी और लेकिन अक्सर खलक ला यालमून न पोहीगी लियुबय्यिन लहुम कि वाज़ेह हकीकत वही अल्लज़ी खबरा यख्तलिफूना कि द्वई इख्तिलाफ कवलो फीही बागी के वलियालम अल्लज़ीना और कि पोहशी आगफलत कफरू कि काफिरान दी अन्नहुम कि बेशकत वही कानू कादिबीन दरोग जनगो इन्नमा कौलुना बेशका ज़मुंग वेना लिशैइन यौसिस्ता इदा अरदनाहु हर कलच इददी इरादों को अन नक़ूला नुमुंग उवायो लहू अगेता कुन शाह फयकून पस अगउशी वल्लदीना हाजरू औ कमो खल्को ची हिजरत उको फिल्लाही अल्लाह द पारा मिन बादी फस्तदीना मा गुलिमो ची बदवई जुल्म उशो लनुबव्वि अन्नहुम खाम खाव मुंगा द्वई लजाए वर्कौ फिर दुनिया हसना व दुनिया की डेरा ठिकाना वला अजरुल आखिरत औ अजर द आखिरत
अकबर ढेर लोई दे लौकानो यालमून काश के आ खलक पोहे दे अल्लदीन सबरो कम खल्कु च सबर होगा वाला रब्बिहिम और बखल रब बांधे यतवक्कलून तवक्कुल होगा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत-तक़वा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या